راځه خو اوس د مینې لیوني هغسې نه دي راځه خو اوس د مینې لیوني هغسې نه دي او د کلي اخترونه او سپرلي هغسې نه دي ځانونه د نفرت په څادرونو کې رانغاړو ځانونه د نفرت په څادرونو کې رانغاړو حالات ګوره د کلي اوس بیخي هغسې نه دي که یاد دي شي نو هغه شور مستي او پټ پټوني اختر صاحب که یاد دي شي نو هغه شور مستي او پټ پټوني حجرې لارې کوڅې پولې پټي هغسې نه دي او په لاره یې د ځان سره جړل او دا یې وویل په لاره یې د ځان سره جړل او دا یې وویل د مور مینه هغه ده خو بچي هغسې نه دي سلامونه مې واخلئ مینوالو کوربه کامران ارماني یو ځل بیا د ذوالفقار کیف صاحب د پښتو پیج ډاړخه تاسو ته مخاطب دی رشکای کلي ته راغلي او په رشکای کلي کې راسره د پښتو د ژبې یو تکړه شاعر تکړه او نرمن اختر علي اختر صاحب ناست دی چې په نظم او په نثر او په غزل باندې لیکل کړي دي نو اختر علي اختر صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی ویل ډېره مننه کامران ارماني صاحب ستاسو د چینل یو جهان مننه کوم چې موږ هم درناوی راکړو او زه درته خپل کلي ته په راتګ باندې هرکلی وایم ډېره مننه اختر علي اختر صاحب مینوال سترګې په لار دي غزل راته ډالۍ کړه چې په شریکه ترې نه خوندونه واخلو ډېره مننه کامران صاحب یو کیسه درته وایم بیا درته غزل وایم چې قربان وختونه په شا زغلي منزلونه مخکې وختونه په شا زغلي منزلونه مخکې او ملګرو زما ځان و کتابونه مخکې واه ډېر ښه دی او نن موږ ته زلمیتوب د ژوند هغه سوالونه ګران کړل نن موږ ته زلمیتوب د ژوند هغه سوالونه ګران کړل او ملګرو چې راتلې جوابونه مخکې واه ډېر ښه دی ګرانه ته ماشوم درکړه ماروخان غزل درته وایم چې قربان یو که د دین تشریح غلطه کوي یو که د دین تشریح غلطه کوي او بل د آیین تشریح غلطه کوي ډېر ښه دی یو که د دین تشریح غلطه کوي او بل د آیین تشریح غلطه کوي مولا پې اور د خپل هوس سړوي مولا پې اور د خپل هوس سړوي او د مهجبین تشریح غلطه کوي ډېر ښه دی او ماته د تیر سپرلي قاتله سړی ماته د تیر سپرلي قاتله سړی او نن د ګلچین تشریح غلطه کوي واه واه بیا راته ووایه زړګیه ماته د تیر سپرلي قاتله سړی نن د ګلچین تشریح غلطه کوي ډېر ښه دی اوس خو به خود د شونډو ګڼ پرانیزو اوس خو به خود د شونډو ګڼ پرانیزو د تور او سپین تشریح غلطه کوي ډېر ښه دی او اختر زده کړي د مکان فلسفه اختر زده کړي د مکان فلسفه خو د مکین تشریح غلطه کوي واه 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 ډېر ښه دی اختر علي اختر صاحب دومره لرې نه راغلي یو په یو غزل نه خلاصېږي بل غزل را سره شریک کړي چې په شریکه ترې نه خوندونه واخلو د غزل مطلب دی چې قربان په مزدور مې لیکلی دی چې قربان د ژوند په تعزیراتو کې محصور د زمانې دی د ژوند په تعزیراتو کې محصور د زمانې دی او مزدور د زمانې څومره مجبور د زمانې واه 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 په ډېر ښه دی ګلابه بیا راته ووایه د ژوند په تعزیراتو کې محصور د زمانې دی او مزدور د زمانې څومره مجبور د زمانې دی ډېر ښه دی او د سر په شاملات کې د دې ټول وطن قبضه ده د سر په شاملات کې د دې ټول وطن قبضه ده او د زړه په ملکیت کې تربور د زمانې واه 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 ډېر ښه دی زړګیه او موږ ټول د غټو خلکو په مردارو پسې زغلو موږ ټول د غټو خلکو په مردارو پسې زغلو کني د حلالي بچي مزدور د زمانې واه 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 بیا راته ووایه زړګیه موږ ټول د غټو خلکو په مردارو پسې زغلو کني د حلالي بچي مزدور د زمانې دی ډېر ښه دی او اختر ستړیوالی هېڅ چا منلی نه دی اختر ستړیوالی هېڅ چا منلی نه دی او اختر کې اختر نیم کلتور د زمانې واه 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 ډېر ښه دی دا و اختر علي اختر صاحب چې تاسو ته خپلې خوږې غزلې په خپل خوږ غږ کې ډالۍ کړي وایي وختونه خیر دی که بدلېږي ګودر مه روانوئ وختونه خیر دی که بدلېږي ګودر مه روانوئ پیغلې به چېرته راټولېږي ګودر مه روانوئ او هغه کلال د کلي کور او منځ ته بیا راغلی اختر صاحب هغه کلال د کلي کور او منځ ته بیا راغلی او دلته خاورین منګي جوړېږي ګودر مه روانوئ ټولو ملګرو ته یې په پښتنه مینه باندې زموږ دا وړوکی شانتې پروګرام ډالۍ وي والسلام